د ښوونکي ورځ د نړۍ د ګڼو هیوادونو ترڅنګ په خوست کې هم ونمانځل شوه. د خوست پوهن ریاست چارواکي وایي چې د ښوونکو یو څه اندازه ستونزې ور هوارې کړي، خو همدا مسؤلین بیا په لرې پراتو سیمو ولسوالیو کې د حکومت له اډانې وسلواله ډلې ښوونکو ته د ستونزو په جوړولو تورنوي. یو ښوونکی چې په صنف کې تدریس کوي، درس ورکوي، یو څوک ورځي، هغه تعدیلوي، هغه خفه کوي، دا موږ ته د منلو وړ نه دی. یو شمېر ولسوالیو کې معاون صاحب موږ شرایط ډېر سخت دي. موږ د طالبانو د تهدید سره مخامخ یو، د وسلوالو مخالفینو د تهدید سره مخامخ یو، او بدبختانه په ځینو موارد کې خپله ولسوال صاحبان راپورته کېږي او زموږ پرسونل په ولسوالیو کې تهدیدوي. بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي له ښوونکو غوښتنه کوي چې زده کوونکي په وطني روحیه ورځي ترڅو په راتلونکي کې د دغه هیواد خدمت په ښه شان وکړي. زما هیله د ټولو استادانو نه همدا ده چې لکه رئیس صاحب چې ویلي چې متعلمین شاګردان د ګل د یوې لښتې غوندې دي چې کوم خواته کږوي هغه خواته کږېږي، دا لښتې بل خواته مه کږوئ. اخوا ښوونکي والدینو ته ډاډ ورکوي چې ماشومان یې په لوړه ملي روحیه وروزي ترڅو په ښه شان سره د جګړه ځپلي هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي. انشاءالله امیدوار یو په د اوس حالاتو کې چې معرف ته موږ توجه کړو د پخوا په څېر بیخي زیات مثبت بدلون غوله ده. دا د معرف سره د ولسونو د خلکو مینه ده، علاقه ده چې په معرف کې ورځ تر بلې نفوس ډیریږي. حتی کې موږ په دغه ساخ کول کې تقریبا د 4.5 په حدود کې شاګردان لرو، او دغه د نن نه 4-5 کاله مخکې دا نیمایي هم نه و. والدینو لپاره هغه ډاډ ورکولی شو څومره چې موږ په واس کې دي، څومره زموږ هڅه ده انشاءالله د دې لپاره ده چې موږ مسؤلیت ده او د دې وطن خلک یو، او په دې امید چې د اطمیناني ډاډ اوسېږي چې دې اولادونه به انشاءالله موږ د خپل تر هڅې پورې به سالمه تربیه او خاص د خدمت کوي. که څه هم وروستیو کې د ښوونکو سرپناه ستونزو ته یو څه پاملرنه شوې، خو لا هم ګڼ شمېر ښوونکي له ورته ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په ټوله کې غوښتنه دا کېږي چې د ښوونکو مسلکي وړتیاو ته پوره پام وشي او هم په تدریجي ډول د معاشونو او سرپناه ستونزې هم ور هوارې شي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.